بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع ده د دنیا په باره کې د الله تعالی تخلیقي سکیم او طرحه. دنیا ته د انسان راتلل هسې کومه ناڅاپي او اتفاقي حادثه نه ده، بلکې د الله تعالی د تخلیقي سکیم او طرحې په اساس انسان د امتحان ورکولو په موخه دې دنیا ته رالیږل شوی دی. د یادونې وړ ده چې دې دنیا ته رالیږل او په امتحانونو کې اچول نعوذ بالله د الله تعالی د لوري په جبر او اکراه نه دي، بلکې په خپله د انسانانو په خوښه ترسره شوي دي. قرآن کریم فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الاحزاب 22 آیات. بېشکه موږ دغه امانت اسمانونو، ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ، نو هغوی یې د پورته کولو څخه انکار وکړ او ورڅخه وویرېدل، خو انسان هغه پورته کړ. بېشکه دغه انسان ظالم او جاهل دی. تفهیم القرآن د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې دلته د امانت نه مراد د ځمکې خلافت دی. الله تعالی چې ډیر کریم او مهربانه رب دی، اراده یې وفرمایله چې په خپلو مخلوقاتو کې یو مخلوق ته داسې اقتدار، طاقت او داسې ازادي او اختیار ورکړم چې هغه په خپله خوښه او رضا سره زما بندګي او اطاعت وکړي، او یا که وغواړي کولی شي چې زما نه انکار او بغاوت وکړي. او د دې ازادۍ د عملي کولو دپاره به ډیر پراخه اختیارات، صلاحیتونه، عقل، علم، د فکر او فیصلې کولو صلاحیتونه، په بې حسابه مخلوقاتو برتري او فضیلیت، ضمیر، فطرت او شریعت ورکړم. نو څوک چې په خپل اختیار او خوښه زما بندګي او اطاعت وکړي، هغه ته به د جنت همیشه بادشاهي ورکم. او څوک چې دا ازادي او اختیار غلط او ناوړه استعمال کړي، سرکشي او بغاوت وکړي، نو هغه ته به په جهنم کې سزا ورکم. دا په دې معنی چې الله تعالی ټولو مخلوقاتو ته داسې یوه مکمله نقشه او طرحه وړاندې کړه چې په دنیا کې د خلافت، قدرت، اختیار او د نورو ټولو صلاحیتونو او استعدادونو د ورکولو ترڅنګ که چیرې په امتحانونو کې بریالي شو، نو جنت، او د ناکامېدو په صورت کې به په دوزخ کې جزا ورکول کیږي. نو بیا یې مخاطب کړل او پوښتنه یې ترې وکړه چې اوس ووایئ چې په تاسو کې کوم یو
دې امتحان ورکولو ته چمتو دی. ټولو مخلوقاتو په امتحان کې د ناکامۍ او د جهنم د ویرې نه انکار وکړو. اسمانونو انکار وکړو، ځمکې انکار وکړو، غرونو انکار وکړو، او هر یو خپل خپل عذرونه الله تعالی ته وړاندې کړل. مگر انسان وویل چې یا الله، زه د جنت د همیشه بادشاهۍ دپاره دا خطر او رزق قبلوم او د امتحان ورکولو ته چمتو او تیار یم. باید ووایو چې په دې دلیل چې الله تعالی ظالم نه دی او ظلم نه کوي، چون الله تعالی د هر چا سره بیل بیل حساب کوي، نو د دې نه دا ثابتېږي چې په اول کې هم الله تعالی د هر چا څخه بیله بیله پوښتنه کړې ده او هر چا ته یې چانس ورکړی دی چې امتحان ورکوي او که نه. او هیڅوک الله تعالی نعوذ بالله په زور او جبر دې امتحان ته ټیل وهلی نه دی. نو هیڅوک د حساب په وخت کې په الله تعالی دا اعتراض نشي کولی چې یا الله، زما خوښه نه وه او تا په زوره دنیا ته د امتحان دپاره لیږلی وم. خو هغه خلک چې هغوی هم لکه د اسمانونو او غرونو په شان د امتحان د ورکولو څخه انکار کړی وي، علما وایي چې دا خلک یا د زیږېدلو نه مخکې د مور په رحم کې او یا په وړکتوب کې مړه کیږي، چې دوی به په جنت کې د خدمتګارانو په حیث کار کوي. نو امتحان صرف د هغه چا نه اخیستل کیږي چا چې په خپله خوښه ځان راجستر کړی وي، چې د دې امتحان د اخیستلو دپاره الله تعالی دنیا د امتحان ځای یا اگزامینیشن حال جوړ کړی دی. نو ځکه خو الله تعالی دنیا هم د امتحان په اصولو جوړه کړې ده او د انصاف په اصولو یې نه ده جوړه کړې. ځکه که چیرته د انصاف او عدالت په اصولو جوړه شوې وه او هر ځای کې عدالت او انصاف وو او ظلم، بې انصافۍ او بې عدالتۍ ته پکې اجازه نه وه، نو بیا خو پکې امتحان نه اخیستل کېدلو. چې اکثره ورونه او خویندې د الله تعالی د تخلیقي سکیم نه د ناخبرۍ په سبب دا سوال او اعتراض کوي چې که کائنات خالق یا کریئیټر لري، نو هغه ولې په دنیا کې د ظلم او فساد مخه نه نیسي؟ چې جواب یې همدا د الله تعالی په تخلیقي سکیم او طرحه باندې پوهېدل دي. یعنی دنیا د انصاف په اصولو نه ده جوړه شوې، بلکې د امتحان په اصولو جوړه شوې ده. نو که څوک د الله تعالی په تخلیقي سکیم پوه شي، اصلا دا قسم سوالونه ورته هیڅ پیدا کیږي نه. بله مهمه خبره دا ده چې د امتحان په دې موده کې الله تعالی د غیبو د پردې شاته دی. یعنی
د الله تعالی او انسان ترمنځ د امتحان په دې ټوله موده کې د غیب پرده حائله ده او الله تعالی په خپله مخې ته نه راځي چې دلته هم ځینې ورونه او خویندې سوال او اعتراض کوي چې که الله تعالی موجود وي نو ولې نه ظاهریږي او ولې مخې ته نه راځي چې د دې سوال او اعتراض سبب هم د الله تعالی په تخلیقي سکیم او طرحه باندې نه پوهېدل دي ځکه چې که چیرته الله تعالی مخې ته راشي او د غیب پرده لرې شي او انسانان الله تعالی مستقیما وګوري نو د الله تعالی خو دومره لوی عظمت او جلال دی چې یو انسان به هم غلط کار ونه کړي او ټوله دنیا کې به صرف خیر او نیکی وي چې په دې صورت کې به هم امتحان د منځه لاړ شي نو د الله تعالی په تخلیقي سکیم پوهېدل خصوصا د هغوی دپاره چې د الله تعالی په وجود کې شک لري ډیر ضرور دي انشاءالله چې په حقیقت باندې په پوهېدلو کې به ورسره کومک وکړي وما علينا إلا البلاغ المبين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين